سلامونه او نیکی هیلې ګران دوستانو. هیله د تاسو به ټول جوړ او روغ یاست. دوستانو، تاسو ته بهتره معلومه ده چې فکر کول زموږ تاسې د ورځني ژوند یوه برخه ده. انسانان د ورځې په جریان کې پر مختلفو مسایلو باندې فکر کوي. څوک د ماضي، څوک د حال او څوک د راتلونکي په اړه. ځینې ناهیلې او ناامیده وي او پر د لاسه تللو فرصتونو باندې ارمان کوي. خو ځینې د آینده لپاره نوي اهداف ټاکي او هغه ته د رسېدو لپاره موخې ټاکي. کار ورباندې کوي او د هغه لپاره پر نویو فرصتونو باندې فکر کوي تر څو وکولی سي خپل اهداف په لاس راوړي. نننۍ موضوع هم ورته یو موضوع ده او هغه د مثبت فکر یا پازیټیو تینکینګ په باره کې ده. غواړو مثبت فکر بیان کړو، د هغه ګټې او د انسانانو پر ژوند باندې د هغه اغیز بیان کړو. مثبت فکر کول څه ته وایي؟ مثبت فکر کول د حالاتو او راتلونکي په اړه ښه فکر او ښه نظر درلودل دي. مثبت فکر پر مشکل باندې نه بلکې د مشکل د حل په موخه کار او فکر او لارې چارې سنجول دي. مثبت فکر په تیر پسې ارمان نه بلکې د غوره آینده او روښانه راتلونکي لپاره اهداف ټاکل دي او د هغو لاسته راوړل دي. څنګه کولی سو چې مثبت فکر کول د ځان عادت وګرځوو؟ څو لارې شته. د ځان په اړه منفي قضاوت مه کوئ. داسې مه وایاست چې تاسو یې نسئ کولی او یا یې قابل نه یاست. همیشه په دې فکر واوسئ چې تاسو یې کولی سئ خپلو موخو او اهدافو ته رسېدلی سئ. دوهم، د ځانه سره خپل نږدې راتلونکی چې تاسو یې غواړئ هغه ترسیم کړئ او یا هغه څوک چې تاسو غواړئ هغه سئ د هغه په اړه له ځانه سره فکر وکړئ. دریم دا چې له مشکلاتو مه ویرېږئ. مشکلات له دې لپاره دي چې تاسو ته نوې تجربه درکړي او په آینده کې در سره مرسته وکړي چې کوچني او واړه خنډونه چې ستاسو په مخ کې واقع کیږي د هغه په درست شکل سره مخنیوی وکړي. څلورم دا چې له هغو خلکو سره راشه درشه او ناسته ولاړه زیاته کړي چې هغوی مثبت فکر درلودونکي دي. یو پښتو متل دی وایي چې اوسې په خوی به د هغو سې. د مثبت فکر ګټې او زموږ پر ژوند باندې د هغه مثبتې اغیزې. لومړی دا چې مثبت فکر د ډیپریشن یا ژور خفګان، اضطراب او ذهني فشار په کمولو او کنټرول کې زموږ سره مرسته کوي. تاسو چې کله مثبت فکر کوئ یا مثبت فکرونه ذهن ته راوړي دا ستاسو پر اهدافو او موخو باندې ستاسو تمرکز زیاتوي او کله چې ستاسو تمرکز زیات شي نو بیا تاسې په خپل ورځني ژوند کې لاسته راوړنې لرئ. په کومه اندازه چې ستاسو لاسته راوړنې زیاتیږي او خپلو اهدافو ته نږدې کیږي په هماغه اندازه ستاسو پر خپل ځان باندې باور زیاتیږي او دا نه یوازې دا چې ستاسو د خوښۍ سبب ګرځي بلکې ستاسو مورال او روحیه هم قوي کوي. نو همدا د دې باعث کیږي چې ستاسو ژور خفګان، اضطراب او ذهني فشار په کنټرول کې واوسي او په مرور زمان سره کم سي. مثبت فکر کول ستاسو خلاقیت، مؤثریت او فکري قوه زیاتوي. کله چې تاسو له خپل ذهن څخه منفي افکار، اندېښنې او له ناکامیو څخه ویره وباسئ نو تاسې په حقیقت کښې په خپل ذهن کې نویو خلاقانه او مؤثره فکرو ته ځای ورکوئ او د هغې څخه په استفاده خپلو موخو ته رسیږئ. مثبت فکر لرونکي خلک پر مشکل باندې فقط همدومره فکر کوي
چې څنګه رامنځته سو او نور ټول تمرکز یې د حل پر لارو چارو باندې وي تر څو وکولای سي په کم وخت کې په مؤثره توګه په ښه توګه سره مشکلات حل کړي او ژوند ته ادامه ورکړي. کله چې تاسې مثبت فکر کول خپل عادت وګرځوئ ستاسو په فکر کښې نوي نظریې راځي. تاسو د نوي فرصتونو د ایجاد په اړه فکر کوئ. هغه که چیرې سفر کول وي یا نوی کاروبار وي او یا د یوه نوي هنر زده کړه وي. مثبت فکر کول د زړه د ناروغیو خطر کموي. په بریتانیا کې یو څېړنه چې پر څه باندې 8000 کسانو باندې وسول او د هغوی رواني ځانګړتیاوې مطالعه سولې. پایلو دا وښودل هغه کسان چې خوشبینه دي او د خوښۍ احساس لري د زړه په ناروغیو 10% کم اخته کیږي نسبت هغو ته چې خوابدي وي او تر لوړ ذهني فشار لاندې وي. په ورته وخت کې یوه بله څېړنه په امریکا کې ترسره سول او دا پر هغه کسانو باندې وه چې هغوی د زړه مریضي یا تکلیف درلودي. د دوی رواني ځانګړتیاوې تر مطالعې لاندې راغلي. څېړنو وښودل هغه کسان چې خوشبینه وه مثبت لید یې درلودي او د راتلونکي لپاره هدف درلودي. د دوی پر دوی باندې د زړه د حملې راتلو خطر تقریبا تر 38% پورې کم. مثبت فکر لرل ستاسو شخصیت ته جذابیت دربخشي. مثبت فکر لرونکي کسان همیشه شکرګزاره، منندویه او مهربان وي. دوی پر خپلو شته امکاناتو شکر کاږي او له نورو سره هم مرسته کوي. دوی د مصیبتونو په وړاندې مبارزه کوي. د څو ځله ناکامۍ سره بیا هم راولاړیږي او کوشش کوي تر څو بریا ته ورسیږي او همدا د دوی د شخصیت د جذابیت لامل کیږي. مننه ګرانو دوستانو، ستاسې سوالو او نظریاتو ته په تمه یم.